کولای شي هغه وکړي او هغه پښتانه چې پکتیا نه راځي اصلا فارسي صحیح دري صحیح زده نو اقلیت شو پښتو باندې هغه وکړي. نو د البته په پښتونولۍ باندې ټینګ و امین په رفاقت کې ډېر ټینګ و. دا د پښتونولۍ یو هغه ده. صداقت کې یو تخلص یاد امین دا هغه لوړ خصوصیات او خصایل د پښتنو باید احترام وړي. باید هر پښتون او حتی هر افغان ورته احترام ولري. دم ورته درلوده. اتن اوس خو بیخي د ټولو افغانانو که هغه پښتون ده که تاجک ده که ازبک ده او یا هزاره د ټولو هغه ګرځېدلی ده عنعنه ګرځېدلې ده. په ټولو ودو کې اوس هزارهګانو ازبکانو هغه کوي اتڼ کوي. نو اتڼ یو عنعنه ده د پښتنو. امین دې عنعنو ته ډېر هغه احترام کاوه او رښتیا هم په ودو کې به بیخي کمیسو پرتوګو زري واسکټو ما لیدلی ده هغه کې په ودو کې حتی لونګیو په دې کې به بیخي د اتڼ هغه به اوسه سر کې به ده